کابل د پاکستان سفارت مخې ته لسګونه کابل میاشتو وروسته له هغې لاریون پیل کړ چې اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل برمته شوه او وروسته له سختې غبرګونې خوشې شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ګاونډي هیواد پاکستان سفیر احضار کړ او د دغې پیښې اړوند د عاملونو د نیولو غوښتنه یې وکړه او ترڅنګ د نړیوال کنوانسیون په اساس د ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو د خوندیتوب په اړه ورسره خبرې وکړې. ورته مهال د افغانستان د ملي پخلاینې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله هم د اغلې علي خیل برمته کېدل وغندل. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال پاکستان کې د افغانستان سفیر عبدالسلام ظهیر هم پر خپل ټویټر لیکلي چې هر افغان باید د دغه عمل وغندي او پوښتنه یې وکړي. تېر ماښام ګڼو افغانانو پر ټویټر کمپاین پیل کړ چې ډېرو ټویټونو کې په کابل کې د پاکستان سفارت تړلو غوښتنه شوې وه. په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل پر خپل ټویټر لیکلي چې لور مې اختلاف شوه او وروسته له شکنجې خوشې شوه. افغان چارواکو دغه مسله د پاکستان چارواکو سره شریکه کړې ده. په لومړیو کې د اغلې علي خیل انځور پر ټولنیزو رسنیو خپور نه و. د ټولنیزو رسنیو کارونکو د ګڼو افغانانو نجونو انځورونه خپرول. افغان سفیر ښاغلي علي خیل پر خپل ټویټر دغه انځورونه رد کړي او لیکلي دي: په ډېرې بښنې سره مجبور شوم چې د خپل لورکۍ سلسله علي خیل عکس دلته خپور کړم چون په ټولنیزو شبکو کې د کوم بل چا عکس په غلطۍ نشر شوی و، په داسې حال کې چې زه یې اصلا نه پېژنم. د ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو مسؤلیت د چا په غاړه دی؟ په اړه یې پخواني ډیپلوماټ او په لندن کې حقوقي سلاکار عزیز مارج مو وپوښت. مارج وایي: په اصول د ډیپلوماتیکو او د ډیپلوماتیکو کنوانسیونو د نړیوالو په بنیاد باندې حفاظت او مسؤلیت ساتنه د ډیپلوماټانو د عسکرانو او د کورنۍ د کوربه هیواد په غاړه باندې دي. او داسې د افغانستان په سفیر په اسلام آباد کې د په لور اختطاف کېږي او شکنجه کېږي دا خلاف د ټولو اصولو ډیپلوماتیکو ده او دغه خامخا سیاسي اغراض موجود دي. ځکه عادي کس دا کار نشي کولی. اغراض به فشار اچول په دولت، په سفیر او په پالیسۍ باندې چې پاکستان دا کارونه همیشه ترسره کړي او دا کړنه حتی تر دې پورې هم کېدلی شي تر هغه چې پاکستان دولت افغانستان ته یو مقنع جواب ورنکړي او عاملین دې مجازات نه کړي. هغه سزا چې باید قناعت د افغانستان پي دا کېدای شي یا تا ډیپلوماتیکې اړیکې سره خړې سي او سفارتونو سره وتړل سي تر دې کچه پورې. او دولت افغانستان هم هیله کوو چې د حفاظت او د خپل د افغانستان د حیثیت دپاره 100% دې باندې اقدام وکړي او د پاکستان سره هغه چلند وکړي چې اصول ډیپلوماتیک ایجادوي تر هغه چې عبرت شي نور هېوادونو نور ډیپلوماتانو ته. سلسله علي خیل تېره جمعه د 2 ساعتونو لپاره تښتول شوې وه. کابل کې د اسلام آباد سفیر منصور احمد خان پر خپل ټویټر لیکلي چې عمران خان د اسلام آباد پولیسو ته 48 ساعته وخت ورکړی ترڅو د دغې پیښې عاملین ونیسي. امین الله هاشمي، ځلان نیوز.